سلامونه ملګرو، نن خبره کوو په پریشاني باندې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په نن وخت کې که موږ هر چا ته وګورو، په معاشره کې ډېر خلک چې دي هغه پریشانه هم وي او تر حد هم زیات پریشانه وي په ډېرو وړو وړو خبرو، په ډېرو وړو وړو کارونو باندې چې وي هغه پریشانه کېږي. اوس اول خبره دا ده چې دا زموږ په ژوند کې چې کومه پریشاني ده دا صحیح ده که صحیح نه ده. یعنې ډېر وخت داسې وي د انسان په ژوند کې ځینې شیان چې وي هغه اضافي وي، یعنې زیات وي. اوس یو چې ده یو هغه پریشاني ده چې هغه نیچرلي وي، یعنې قدرتي وي، فطري وي، د انسان په کنټرول کې نه وي. دغه مثال به زه داسې درکړم، اوس که یو سړي په کور کې یو میټو ساتلی وي، یو مرغه یې ساتلی وي، نو چې کله هغه مړ سي یا هغه ځینې والوځي ځینې ولاړ سي، نو په هغه باندې د ده طبیعت چې وي خرابېږي، د ده خوا په بدېږي. یا کله کله تاسو به لیدلی وي یو چا یو حیوان په کور کې ساتلی وي، نو چې هغه کله مړ سي د ده ډېره خوا په بده وي، دی په پریشانه وي. نو همداسې که بیا موږ لږ نور مخته پسې ولاړ سو، په کور کې کله چې یو فوتګي وسوي یا په کور کې یو نقصان ورسېږي، نو ښکاره خبره ده په هغه باندې د انسان چې د خوا یې بدېږي، طبیعت یې خرابېږي او په پریشانه کېږي. نو دغه پریشاني چې ده دې ته موږ نیچرلي یا قدرتي یا فطري پریشاني وایو. لکه موږ چې غږېږو دا اوس یو فطري کار ده، یا موږ اوبه څښو دا یو فطري کار ده، یا موږ خوراک کوو دا فطري کار ده. خو ډېر خوراک کول دا فطري کار نه ده، دا د انسان یو عادت جوړ سوی وي. یا داسې ده اوس خبرې کول چې دی مثلا دا یو فطري کار ده، انسانان بې خامخا کوي. خو ځینې خلک چې دی بلا ضرورته هر وخت بې معنه فضول او بې ځایه خبرې کوي. دا چې وي دا د خلکو غلط عادتونه جوړ سوي وي، دې ته موږ غلط عادتونه ویلی سو. یا داسې اوس که نشه موږ راواخلو، دا نشه یو داسې شی نه ده چې دا فطري ده، دا یو عادت وي، یعنې دا جوړېږي هم ختمیږي هم. چې کوم خلک نشه کوي دا د دوی یو عادت جوړ سوی وي، نو دا د دوی جوړ کړی وي، همداسې یې دوی ختمولی سي. او بلې خوا ته که چیرې اوس موږ د حیوانانو په نړۍ کې یو مثال راواخلو، اوس پیشو چې ده، پیشۍ چې ده مثال، هغه چې کله غږ باسي، هغه چې کله نارې وایي، نو دا فطري ده، نیچرلي ده. یعنې داسې نشي کېدلی چې یو سړي دې په کور کې پیشو ساتلی وي، په کور کې د سپی وي، نو دی دا وایي چې دا سپی دې نه غاپي. د سپي غپا فطري ده، قدرتي ده، دی به خامخا غاپي، بې غپلو د ده هېڅ وخت نه تېرېږي. یا اوس مار چې ده، مار چې کله یو څوک خوري دا فطري، دا نیچرل قدرتي په ده کې دا خاصه ده چې هغه به دی خوري. خو اوس خبره دا ده چې کله زموږ په ژوند کې اوس پوهان دا خبره کوي، په ژوند باندې خلک دا خبره کوي چې په ژوند کې له قدرتي پریشاني ما سوا نوره پریشاني چې کوم خلک یې کوي، بې ځایه یې کوي، ډېر یې کوي، په هغه پریشاني باندې د ده ژوند بربادېږي، خرابېږي، د ده ژوند ته مسلې پیدا کېږي. یا د ډېرې پریشانۍ له کبله دی ژوند پرېږدي، خپل ژوند ختموي، کارونه پرېږدي او له ځانه چې ده یو ستړی، یو بې خونده انسان جوړوي. د ځان لپاره هم ستونزې او مشکلات پیدا کوي، د نورو انسانانو لپاره هم پیدا کوي. پوهان دا خبرې کوي، په ژوند باندې خلک دا خبرې کوي، په نفسیاتو کې، په سایکولوژي کې موږ دا وایو، دا مطالعه کوو چې دغه پریشانیانې چې دي دا بلا ضرورت دي، او دا ناخبره خلک چې کله انسانان ناخبره وي، د علم کمی وي، پوهنه نه ولري، نو هغه بیا داسې ډېرې پریشاني او بې ځایه پریشاني کوي. نو دوی وایي چې په ژوند کې له فطري پریشاني چې مخکې ما په دې خبره وکړه نوره پریشاني نشته. اوس به زه د یو مثال درکړم. اوس که چیرې داسې وي د یو چا په کور کې، زه به له دغه مرغه څخه مثال راواخلم، یو چا یو مرغه ساتلی وي، یو زرکه یې ساتلی وي، یو میټو یې ساتلی وي، کله چې هغه مړ سي، هغه ځینې والوځي، نو ښکاره خبره د فطري پریشاني به دی لري، فطري پریشاني به په ده راځي چې په هغه به د ده خوا بدېږي، یوه ورځ به یې خوا په بده وي، دوه ورځې به یې خوا په بده وي، دا یو فطري کار ده. خو که چیرې داسې وي چې مثال په هغه کې میاشت ووځي، بله ورځ دی یو ځای زرکان وویني، زرکې وویني، میټوګان وویني، ده ته بیا وریاد سي، نو بیا دی پریشاني وي کې په تندي باندې ګونځې پیدا سي، طبیعت یې خراب سي، خوا یې بده سي. اوس ګوره په دې کې یوه میاشت وتلې ده، دا فطري پریشاني نه ده، داسې ده دا له ناپوهي څخه کېږي، دا له کم علمي څخه کېږي، دا د علم د کمښت له وجه دا پریشاني وي چې دا په ژوند کې نشته. یا که داسې اوس مثال انساني ژوند ده، د ژوند برخه ده، خدای پاک هم په قرآن شریف کې دا خبره کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر ژوندی شی چې دغه به د مرګ خوند چې دغه به څکي، هغه به ګوري. اوس که چیرې د یو چا په کور کې یا پلار مړ کېږي، یا مور مړ کېږي،
یا یې ورور مړ کېږي یا یې بچی مړ کېږي یا یې انا یا نیکه هر څوک وي یا یو نږدې ملګری مړ کېږي نو ښکاره خبره ده چې په هغه به د خوا بدېږي، ښکاره خبره ده چې په هغه به دی پریشانه کېږي، ښکاره خبره ده چې په هغه باندې به دی مثال د ده تر سترګو اوښکې تویېږي چې دا فطري ده. اوس که موږ چیرې فکر وکړو، موږ چیرې سوچ وکړو، موږ کله تاریخ ووایو، موږ کله خپل دین چې د اسلام هغه سټډي کړو، مطالعه کړو، نو موږ ته معلومیږي وایي وخت کې چې د نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک له صحابه کرام سره مثلا د ده یو زوی و ابراهیم چې هغه وفات سو، نو وایي صحابه کرام هم د ده تر سترګو مبارکو چې اوښکې توی سوې، نو ده د صحابه کرامو ته وویل چې دا زه نه ژاړم، زما زړه ژاړي. دا اوس چې دا فطري ده. اوس داسې نه و چې نبي علیه السلام لولو بغارې والې یا په زوره زوره ژړل، یا ډول دا زه نه ژاړم، دا زما زړه ژاړي، مطلب هغه فطري هغه ته اشاره ده، یعنی زما کوم چې نیچر ده یا فطرت مې داسې په یو شي به زما خوا بدېږي، نو له دې وجې زه ژاړم. بلې خوا ته که موږ وګورو په اسلام کې چې دا کله چې یو څوک مړ کېږي نو 3 شپې چې وي د هغه مثال د غم ورځې وي، شپې وي، خلک ورته راځي خپله له دوی سره چې د مثال هغه دوی ته تسلیت ورکوي. اوس دا په دې کې یو پیغام ده چې یعنی دغه غم 3 ورځې چې کله تېرې سي بس هغه هر څه ټول سي، بیا مطلب یې دا ده چې اوس تاسو ژوند شروع کړئ. دغه انسان چې دی له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړي، تاسو خپل ژوند وکړئ، تاسو چې د نور مزید خپل ژوند مه خرابوئ، ژوند مه دروئ، په دې باندې مزید ډېرې پریشانیانې مه کوئ، په دې باندې نورې سیده مثال تاسو بې ځایه بې وخته بلا ضرورته بغارې مه او ژاړئ مه. ګوره دغه چې دا 3 شپې چې د مثلا دا کافي ورته ایښی دی. اوس که چیرې داسې کېږي یو څوک د یو چا په کور کې مړ کېږي، میاز پکې وځي، خو لیکن هغه انسان چې د ژوند یې پرې ایښی وي، کارونه یې پرې ایښي وي، پریشانه وي، ژاړي، ناست وي، دا چې دا له ناپوهۍ څخه کېږي، دا له کمعلمۍ څخه کېږي. ولې دی باید دا فکر وکړي چې مثال دا زما په ژړا باندې اوس هېڅ هم نه راګرځي، دی باید خپل ژوند روان وساتي، دی خپل ژوند ته باید ادامه ورکړي. که چیرې دی مثال په هغه نور ژاړي نو دا چې د له کمعلمۍ څخه کېږي. یا داسې وي کله کله 2 میاشتې 3 میاشتې حتی کال ووځي، نو د دوی یو ملګری وي، د دوی یو رشتهدار وي، هغه خبر سي، هغه په یو بل وطن کې وي، لرې وي، نو هغه بیا راسي د دوا لپاره راسي، یعنې هغه خپل هغه غم ورسره شریکوي، دوی ته یو تسلیت ورکوي، یو پازیټیو تاټس، یو مثبت خیالات وي، د یو په یو ښه سوچ ورته راغلی وي، یو ښه مقصد یې وي، نو چې کله دوا ورته وکړي چې هغه ووځي، مثال اکثره په پښتنو کې دا رواج ده، بیا په هغه پسې ښکنځل هم کوي، بد هم یې صحیح وایي، مثال زموږ غم یې راتازه کړو، ستاسې غم یې نه ده در تازه کړی، د هغه د دې مقصد لپاره نه و راغلی چې غم در تازه کړي، هغه ستاسو ته مزید د تسلیت لپاره راغلی و، د صبر کولو لپاره راغلی و، نو د دې لپاره نه و راغلی چې په هغه باندې تاسو غم تازه کوئ. غم تاسو ځکه تازه کوئ یا تاسو بیرته دا غم ځکه تازه سي چې هغه کومه بې ځایه پریشاني یا بې وخته پریشاني یا بلا ضرورته پریشاني چې هغه ته موږ فطري پریشاني نه سو ویلی، خلک دا پریشاني کوي. نو دلته چې دا دغسې پریشانیان خلک چې دي نن سبا په ټولنه کې په معاشره کې خلک ډېر کوي چې دا ټول بې ځایه دي، بې وخته دي او بلا ضرورته دي، له کمعلمۍ څخه کېږي، له ناپوهۍ څخه کېږي. نو په داسې حالاتو کې مثال پریشاني نه کېږي. یا به زه یو بل مثال درکړم، که چېرې له یو چا سره یو قیمتي موبایل وي یا یو قیمتي ګړۍ وي، نو کله داسې وي چې مثال هغه اور ته ځینې ولوېږي یا هغه اور واخلي یا هغه بالکل مات سي، هغه ماته سي، خرابه سي، ختمه سي، نو په هغه دستې باندې ښکاره خبره ده د انسان فطرت دا د په یو شي خوا بدېږي، د ده به خوا هم په بده سي، په پریشانه به هم سي، طبیعت به هم په خراب وي. په هغه ورځ به ملګرو ته هم وایي، په کور کې به هم وایي چې زما په دې موبایل کې ډېر ښه ښه تصویران وو، په دې کې کتابونه وو، په دې کې ښه ښه ویډیوز وو. هغه فطري یو کار ده چې بالکل دا یې کولی سي. خو که داسې وي چې مثال میاشت ووځي، 15 شپې ووځي، 20 شپې ووځي، کال ووځي، کله چې دی موبایل وویني، کله چې دته یو تصویر یو ځای وریاد سي، کله چې مثال د یو چا په لاس ګړۍ وویني، دته بېرته هغه خپله ګړۍ یا موبایل وریاد سي، بیا سیده دی پریشاني کوي، طبیعت بیا هغه ورځ ټوله خرابه وي. نو داسې دا غیر فطري پریشاني ده چې دا په ژوند کې نشته، دا له ناپوهۍ څخه کېږي. باید سړی په دې سر خلاص کړي چې دا شی زما له لاسه ووت، باید زه په دې پریشاني نه وکړم، په دې سر خلاص کړي. چې کله سر خلاص کړي بیا هغه انسانان چې ده په دې باندې پریشاني نه شي کولی. او له دې سره سره انسان باید په ژوند کې لکه څنګه چې خوشحالیانې راځي، غمونه به راځي، کامیابي راځي، ناکامۍ به راځي، هر حالات چې د په انساني ژوند باندې راځي، انسانانو ته شایي ده، انسانانو ته پکار ده د خوند دا ورسره کوي چې هغه په ژوند کې د یو څه کولو له مخه ذهني طور تیار وي. یعنی باید هر انسان دې ته تیار وي چې زما په کور کې، زما په ژوند کې، زما په فیملی کې، زما په خاندان په فامیل کې هر وخت هر څه کېدلی شي، مړی هم کېدی شي، نقصان هم رسېدی شي. نو که کله واوسېږي باید زه به له صبره کار اخلم، له استقامته به کار اخلم، بې ځایه بغارې به نه وم. اوس کله چې په یو کور کې مړی اوسي، په هغه باندې تر سترګو اوښکې تویېدل، په هغه باندې خوابدی چې ده، په هغه باندې پریشاني، دا یو نیچرلي کار ده، یو فطري کار ده، بالکل انسان به کوي، د انسان په کنټرول کې نه وي. خو په هغه کې لکه په پښتنو کورونو
خبرو کې لولو بغارې وهل، ځانونه له ځمکې ویستل، سر له دیواله ویستل، دا په ناخبرتیا کې راځي، په کمیلمۍ کې راځي، په پوهنه کې راځي چې کله انسانانو کې پوهنه نه وي، مطالعه نه ولري، خبر نه وي، نو هغه بیا داسې بې ځایه کارونه کوي، یو نقصان وي رسېدلی دی نور نقصانونه هم رسوي. نو داسې په داسې حالاتو کې چې وي بلا ضرورته ډېره پریشاني له ډېره وخته بعده نوره پریشاني، بیا پریشاني، ژوند پرېښودل داسې ده نه ده پکار، بې ځایه کار ده. او بلې خوا ته چې ده ځینې بیا په ژوند کې داسې کارونه وي، اوس د یو چا امتحان را روان وي، ازموینه یې را روانه وي، په هغه کې 2 میاشتې پاته وي، 3 میاشتې پاته وي، 1 میاشت پاته وي، نو دی چې وي ټوله ورځ فضول تېروي، خوا یې بده وي، طبیعت یې خراب وي، سټرس یې اخیستی وي، مایوسه وي. به یو څوک ته چې ولې پریشانه یې؟ دی وایي زما خو امتحان را روان ده، ما تیاری نه ده کړی، ما سبقان نه دي ویلي، ما خواري نه ده کښلې، ما محنت نه ده کړی. نو په داسې وخت کې هم پریشاني نه ده پکار، خو ته ورته کښېنه، تیاری ونیسه، تیاری څونه ویلی سي هغومره خو ووایه، تر دا هسې پریشاني چې دغه تیاری سه ده ستا لپاره فایدهمن هم ده او ګټه هم در رسوي. او دا ته چې پریشاني کوې دا فضول ده، دا بې وخته ده، بې معنا ده، دا تا ته هم نقصان رسوي او نورو ته هم نقصان رسوي. یا که چیرې موږ داسې وکړو، یو سړي وي کار یې شروع کړی، کار یې نه کېږي، میاشت یې پکې وتلی، 2 یې پکې وتلی، نو دی هغه کار باندې خواري نه کاږي، محنت نه پکوي، بس هر وخت پریشاني کوي، خوا یې بده وي، طبیعت یې خراب وي. نو دلته هم د طبیعت د خرابېدو ضرورت نشته، یا خو ته کار بدل کړه، یا ځای بدل کړه، یا خواري زیاته وکاږه، یا محنت زیات وکړه. نو په داسې حالاتو کې هم یا داسې وي کله کله له انسانانو سره علم نه وي، پوهنه نه وي، علم نه وي ورسره، نو بیا چې وي د دوی طبیعتونه خراب وي، خوا یې بده وي، طبیعت یې خراب وي، پریشانه وي، چې یو څوک پوښتنه ځینې وکړي چې ولې؟ دی وایي ما نه تعلیم کړی ده، نه علم را سره سته، نه پوهنه را سره سته، نو په دې وجه باندې ما طبیعت وي ډېر خراب وي، هر وخت خراب وي، زه پریشانه یم. کله چې انسانان ووینم له هغو سره پوهنه وي، علم وي، په هغه باندې ژوند تېروي، له هغه څخه چې ده ښه خیالات پیدا کوي، د هغه په ذریعه باندې بیا د ژوند ښې فیصلې کوي، د ژوند لارې ور معلومي. نو له ما سره دا نشته، زه ډېر پریشانه یم. نو دلته پریشاني نشته، ته را ولاړ شه، مختلفې لارې چارې دي. یوټیوب چې ده د علم تر ټولو بهترینه ذریعه ده، ګوګل یې ده، په یوټیوب کې غټ غټ استادان شته. دا یوټیوب چې ده دا یو ښه یونیورسټي ده، دا یو ښه کالج ده، دا یو ښه سکول ده، ورشه ته هلته مثال مختلف استادان واوره، له هغو څخه پوهنه ترلاسه کړه، له هغو څخه علم ترلاسه کړه. د علم، تعلیم، د پوهنې دا مطلب نه ده چې خامخا به سړی افسر کېږي، خامخا به په هغه باندې انسان ته پیسې راځي. د علم مقصد دا ده چې انسانان ښه ژوند وپېژني، د ښه ژوند لپاره لاس لیس را ونغاړي، کارونه وکړي، د فیصلې په وخت فیصله وکړي، ښه او بد ور معلوم شي. نو داسې د مختلفې لارې چارې دي، په ځای د دې چې خلک پریشاني کوي باید هغه پریشاني نه وکړي، بلکې هغه کار وکړي. نو له دې دا معلومیږي چې په ژوند کې بالکل پریشاني نشته، باید چې سړی پریشاني نه وکړي. او کله چې انسان په دې شي باندې سر خلاص شي، نه په هغه مخکې چې ما کوم حالات بیان کړو، بلا ضرورته بې وخته تر ډېره وخته پریشاني کوي، زاړي، خوابدی وي، پریشانه وي، نو کله چې هغه پریشاني بې وخته او فضول بې ځایه ډېرې پریشاني پرېږدي او صبر وکړي چې بس دا هر څه چې وسو زما په زړه، زما په پریشاني نه راګرځي، باید ژوند وکړم. او په داسې حالاتو کې چې کله مثال داسې کارونه وي چې هغه موږ ته ګوري، نو موږ سره وخت هم وي، نو هلته هم پریشاني نه ده پکار، باید سړی هغه کارونه وکړي. کله چې دا وسي نو د دې به یو خو به دا وي چې مثال ډېر کارونه به وسي، ده ته بې ګټه ورسي. بل به دا وي چې کله انسانان دغه بې وخته، فضول، بې ځایه، بې معنا، له کم علمۍ له وجې، د بې علمۍ له وجې، د کمې ناپوهنې له وجې کومه پریشاني کوي، داسې پرېږدي، دا به د ده صحت ته هم ګټه ورسوي، د ده طبیعت ته به هم ګټه ورسوي، د ده مزغو، د ده دماغ ته به هم ګټه ورسوي. په کور کې به هم انسانان له ده څخه فایده پورته کوي، په کور کې به هم د ده له وجې نور نه وي پریشانه. ولې چې یو انسان په کور کې پریشانه وي، ټول کور پریشانه کوي. چې یو انسان خوشحاله وي، پوه وي، هوښیار وي، د هغه اثرات چې وي په ټول کور باندې ولیږي. نو خدای دې وکړي چې زما له دغو خبرو څخه ټول قدرمن ملګري چې دا استفاده وکړي، ځکه موږ ټول چې د په خپل ځای باندې تر یو حده چې څوک پوهېږي، نو باید هغه د خپل علم، خپله پوهنه، خپل نظر، خپل خیالات، خپل افکار، خپل نظریات تر نورو انسانانو ورسوي. ځکه که چیرې انسان وغواړي چې ژوند بدل کړي، نو یوه جمله هم د ده ژوند وربدلولی شي، یو پیراګراف هم د ده ژوند وربدلولی شي، یوه جمله هم د ده ژوند وربدلولی شي، یو شعر هم د ده ژوند وربدلولی شي. که چیرې انسان دا نه غواړي چې زه د ژوند بدل کړم، که هغه د دنیا ټول کتابونه مطالعه کړي، د دنیا تر ټولو غټو استادانو ته کښېني، درسونه ځینې وایي، د هغه ژوند نه بدلېږي. نو په دې هیله چې له دې خبرو څخه ستاسو ژوند بدل شي او ستاسو په ژوند کې دغه بلا ضرورته، بې معنا او بې خونده، فضول پریشانیانې چې د هغه ورک شي او له ښه ژوند سره مخامخ شئ. زه خاورې جلال ساج له تاسو اجازت غواړم. د خدای په امان.